السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ روغ خوشحاله یاست. نن زه غواړم چې زه سره د یوټیوب د چینل د جوړولو په باره کې خبرې سره وکړم چې is it too late to make a YouTube channel. لیکن زه وایم چې موږ د نن څخه کولی شو چې یوټیوب چینل جوړ کړو. یوټیوب چینل چې دی هغه اوس ورځ په ورځ نور هم پسې مخته روان دی، یعنی کې چې څومره چې یوټیوب چینل کامیابه کیږي هغومره زموږ ستاسې چانسونه پکې ډیریږي چې موږ هم خپل یوټیوب چینل پکې جوړولی سو او کامیابي پکې حاصلولی سو. یوټیوب چینل چې دی هغه تاته دا پر تا باندې دا پابندي نه راولي چې ته په دغه لیمیټ سره ته باید په یوټیوب چینل کې ته خپلې ویډیو جوړې کړې یا په دغه رقم سره. یوټیوب چینل چې دی هغه تاته ازادي درکوي چې ته هر رقم ویډیو چې وغواړې ته پکې جوړولی سې، ته په هر مضمون باندې جوړولی سې. ته چې هر سکیل لري، ته چې هر هنر لري، هغه ټول هنر ته په یوټیوب چینل کې ته خپل په ویډیو کې جوړولی سې او ته په یوټیوب چینل کې ته اپلوډولی سې. یوټیوب چینل چې ته جوړې د یوټیوب د چینل لپاره چې د یوه خبره ډیره ضروري ده چې ته باید تاته معلومه وي، هغه دا ده چې په یوټیوب چینل کې ته دوه رقمه ویډیوز جوړولی سې. یو دی ټایملیس او یو دی ټایم سنسیټیو. په ټایملیس کې او ټایم سنسیټیو کې په دې دواړو کې فرق شته. ټایملیس چې دی هغه ویډیو ته وایي چې ته ویډیو جوړه کړې او ویډیو ته پکې واچوې او ستا ویډیو چې د هر کله چې هر یو وغواړي هغه چې وګوري هغه ستا د ویډیو څخه استفاده اخیستلی سي. یعنې کې مثال اوس ته یو ویډیو واچوې، یو کال دوه کاله بعد هم که یو ستا ویډیو ته یو ویور راسي او ستا ویډیو غواړي چې وګوري، نو په هغه ویډیو کې تا داسې مثال یو سکیل یا داسې یو زده کړه یا داسې یو معلومات جوړ کړي چې هغه وخت یې وګوري، هغه ستا د ویډیو څخه استفاده واخلي. او ټایم سنسیټیو ویډیو هغه بیا هغه ویډیو ته وایي چې هغه مثال اوس لکه د موبایل ایډورټایزمنټ یا پروډکټ ریویوز والا اوس مې دا د آیفون ایکس میکس دی، اوس دا د 2019 چې دی دا نوی ماډل دی. اوس د جې ته مثال ته د جې پروډکټ ریویو وکړي چې دا ټلیفون چې دی دا داسې کیمرا یې ده او داسې مثال هرې خبرې چې ته د دې په باره کې کوې او دغه ویډیو ته جوړه کړې او ته یې واچوې خپل په یوټیوب چینل کې. دغه یوټیوب چینل چې تا اچولې ده دا بیا چې یو کال بعده بیا د خلکو دغه ویډیو چې ده دا په فایده کې نه راځي، ولې دا ماډل زوړ شو نوی ماډل راځي، نو بیا د ستا ویډیو څخه خلک استفاده نه اخلي. یعنې کې دا ستا ویډیو بیرته یعنې کې ستا په یوټیوب چینل کې وي لیکن خلک یې نه ګوري. نو دغه دوه شیانه باید ستا ضروري په ذهن کې وي چې یو ټایملیس ویډیو ته غواړې چې ټایملیس ویډیو جوړه کړې، که ته غواړې چې ټایم سنسیټیو والا ویډیو جوړې کړې، نو دا دواړه باید ستا په ذهن کې چې ته سره کم غواړې چې ته باید خپل ویډیو ته جوړې کړې. نو او داسې هم کولی شې چې ته دواړه رقم ویډیو جوړې کړې. په دې باندې هم ته کولی شې چې جلا رقم ویورز ته خپل چینل ته را داخل کې او حاصل یې کې. نو دا و د یوټیوب د چینل د جوړولو لپاره. داسې زه نن په دا خاطر د یوټیوب چینل ته راغلم چې اکثره دا سوچ وي چې شاید پر موږ باندې اوس ډېر ناوخته سو چې یوټیوب چینل جوړ کړو، لیکن زه په دا خاطر ما دغه ویډیو جوړه کړله چې په دې ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې څومره چې یوټیوب اوس خلک په خبرېږي یا خبر سوي دي هغوی چې دي موږ ته چانسونه ډېرېږي. یوټیوب چینل دا رقم نه دی چې بس چې کم زاړه خلک دي چې جی بس هغه پر دغه یوټیوب چینل باندې خپل راج کولی سي. دا ته خپل ځان ته یو خپل سکیلز لرې، ته خپل ځان ته یو خپل آیډیاویز لرې. دلته صرف د آیډیاو د سکیلو د کریټیویټي په باره کې د ټوله خبره. اوس مثال زما رقم کارونه چې جی هغه شاید ته نسې کولی، ستا رقم بیا نور نسې کولی. دا هر یوه خپل صلاحیتونه دي، خپل آیډیاوې دي، خپل د هغه خپل د کار د کولو طریقې دي. نو ته خپل آیډیا، ته خپل صلاحیت، ته خپل سکیلز، هر هنر چې لرې ته هغه ټوله په هغه خپل په یوټیوب چینل کې ته د هغه استعمالولی سې. او یوټیوب چینل داسې نه دی چې دلته دا اوس یو کمپټیشن دی. ته چې کوم کار کوې ستا خپل کم چې ستا په کار کې دلچسپي لري هغه ستا یوټیوب چینل ته راځي. مثال ته یا خپل بزنس یا خپل یو داسې یو چې کوم شي سره ته دلچسپي لري ته په هغه باره کې ویډیو جوړې کړې، ستا په مطابق چې کوم یو دا نور ویور چې هغه چې دلچسپي لري هغه ستا چینل ته راځي. نو بس دا د یوټیوب د چینل د جوړېدو په باره کې ما ستاسو نن دغه یو پیغام درکوي. نو بس پر دغه ځای باندې زه خپله ویډیو ختموم او سبا بیا پر بله ویډیو سره وینو. خدای پامان.